ځینې خلک چې د خپل نظر حفاظت نشي کولی، نو د نظر حفاظت به کې څنګه؟ شیخ صاحب ډیره قیمتي طریقه ذکر کړې ده د نظر د حفاظت لپاره. راځي دا اورو. د ورو سوال کړی دی په منځ کې کله داسې وشي چې پیشو مخې ته تېره شي، دې سره مونځ ماتېږي او که نه. یاده کوي دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې په صحیح مسلم کې چې یقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب، چې د لمونځ کوونکي مخې ته ښځه تېره شي یا خر تېر شي یا سپی، یو حدیث کې راغلي والکلب الاسود، تور سپی تېر شي، نو دې سره لمونځ ماتېږي. خو دا د هغه چا دپاره چې سوترې نه یې ایښودي، یعنې مخې ته څه نشتي او مخې ته د دریو کې څه تېر شو، د ده لمونځ ماتېږي. اوس که سوترې یې ایښودي او د سوترې نه اخوا څه تېرېږي را تېرېږي، دا په منځه باندې څه فرق نه کوي. لکه حدیث کې داسې راځي، صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ابو جحیفه دا خبره کړې ده، وایي زما پلار دا خبره بیان کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر لمونځ کو او ځان ته یو نیزه هغه په دې ځمکه کې ټومبلې وه، یعنې دغه سوتره وه، هغې ته یې لمونځ کو. ماسپښین لمونځ یې وکړو، بیا مازدیګر یې وکړو. تمر بین یدیه المرأة والحمار، دا قیمتي بیان د شیخ صاحب سوترې نه اخوا د الله سبحانه وتعالی تېر شو، زنانه پکې هم تېرې شو. عمل وکړي. د دلیل دی په دې باندې چې د سوترې نه اخوا که څوک تېرېږي را تېرېږي، نو دې سره منځه باندې ساسر دغه شان قیمتي بیان د امام او د یوازې کس لازمي د مقتدي سوتره کومه یوه ده؟ د امام سوتره د مقتدي سوتره ده، یعنې ته منځه کې ولاړې په جومات کې لمونځ کې جمع سره او ستا مخې ته خر تېر شو په صف په منځ کې، نو ستا لمونځ مات شو؟ نه ماتېږي. ولې؟ ځکه چې ستا سوتره هغه د امام سوتره ده، امام ته چې کومه سوتره پرته ده هغه ستا ده. او په هغې یو دا دلیل هم دی چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي د حج په موقع، حجة الوداع په دې موقع باندې زه وایي مینا ته ورغلم او هلته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کو او جمع ولاړه او ما سره زه په خرې باندې سور، نو هغه خره مې پرېښوده او زه په دې صف په دې منځ کې ورننوتم او چا را باندې انکار ونه کړو، چا څه ونه یعنې چا منع نه کړو، ځکه چې هلته مخې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د هغه سوتره د دوی سوتره ده. اوس پیشو که مخې ته تېره شي نو په دې لمونځ نه ماتېږي، ځکه چې د لمونځ د ماتېدو دپاره د پیشو په تېرېدو سره یو دلیل پکار دی او دلیل موږ سره نشته، او موږ د ځان نه داسې نشو کولی چې د الله په بندګانو باندې یو شی لاګو کړو د خپل طرف نه یا د یو شي نه یې منع کړو د خپل طرف نه، موږ سره دلیل نه وي. دا بندګان د الله دي او چې الله ورته څه وایي هغه به کوي، او چې د څه نه یې منع کوي د هغې نه به منع. دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ نو پیشو که ستا مخې ته تېره شي په دې سره السلام علیکم خو دا یاده کړه چې لمونځ کوونکی به کوشش کوي چې د ده مخې ته څه شی یا څوک انسان تېر نه شي. او په دې مسله زموږ پښتانه خفه کېږي به نه، دا حقیقت دی، په دې بلکل نه دي پوه. د هر قوم مخې ته چې اوړي نو تا ته لاس داسې ونیسي، د پښتون مخې ته اوړه راوړه، هغه دې سره پروا نه شي، ځکه چې یو خوا دې مسلې نه خبر نه دی بلکې خبر دی نو اوړي څه. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دومره سختي دې کې کړې ده نو داسې نه ده کړې، سختي دواړو طرفونو ته د یو ته دا ویلي دي دا کوم چې لمونځ کوي چې دی به منع کوي دغه کس او بیا او که چېرته هغه انکار وکړو نو دی پې ګزار هم کولی شي. دا خبره دلته هم سخته کړې، یعنې دومره پورې به ته یو څوک نه پرېږدي. هغه بل طرف ته دا ویلي دي که چېرته ده ته د دې ګناه پته وی نو دی به 40 کاله ولاړ وی، انتظار به یې کړی وی خو دی به نه تېرېدي، چې 40 کاله انتظار کوي دا هم څه ګناه کوي. نو دا د سجدې د سوترې نه اخوا خبره نه ده، د سوترې نه را دې خوا، یا
د سجدې د ځینه را دی خو دا سړي ستره نه دی خو زموږ د خلک چې د سترې په دې مسله کې هم نه دي د پوه الله سبحانه وتعالى نو امید کو چې دا نه چې ټول جمعات دغه شو دا هغه ځلته دغه اوس شان کې د دي نورو پورې وسوک ویډیو نه تیری پورې د چې کوم د ولي سجدې لګولو ځای دی د هغې نه اخوا تېرېدی شي دغه شان که د هغې نه راځي خو بیانات تېرېږي یا د لپاره سترې او د ده په منځ کې زموږ تېرېږي سبسکرایب نو بیا به دې السلام ته منع علیکم کوي ورحمة او الله. ښه په سختۍ سره به دې منع کوي او په دې کې د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یو مشهوره قصه ده چې ځوان هلک تېرېدو هغه منع کړو بیا تېرېدو منع کړو په دې بل په درېیم پېرله ولا په دې سینه کې یو سوک ورکړو هغه ابوذر هغه بیا یې شکایت وکړو د وخت حاکم ته یې شکایت وکړو ما سره یې دا کار کړی هغه راوغوښت وایي څوک دی چې ولې دا خو ابو موسی الاشعري رضی الله عنه دا خو صحابي دی نو وایي تا دا کار څنګه وکړو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې څوک به نه پرېږدي چې ستا مخې ته تېر شي نو کوشش دا پکار دی چې څه شی ستا مخې ته تېر نه شي اگر که پیشو دی لکه ګوره یو حدیث کې داسې راځي په امام ابو داود راوړی سنن د امام ابو داود کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر لمونځ کوو فصلى الى جدار فاتخذه قبله دیوال ته لمونځ وکړي یعنی دیوال یې ستره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي امامتي ورکوله ستره یې څه وګرځوله دیوال او موږ پسې شاته وله فجاءت بهمة تمر بین یدیه په دې کې یو ګډه راله یا یو ګډ راغی بیزه راله او په دغه طرف را روان دی چې د ګډ روان دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخې ته بیان د شیخ تیر شي ځکه چې دا زه ورته اوریدلو د الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم په دې به تاسو عمل وکړئ کوشش وکړو دغه شان د نورو ویډیو پورې منځ کې سړی کوشش څنګه کوي لاس ونیسي لږ مخکې شي دغه شان دې سره قیمتي واپس بیانات لپاره زمونږ دا خو چینل هغه نه لازمي واپس کېدو. سبسکرایب کړئ السلام علیکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره مخکې لاړ چې خېټه د دیوال سره ولګېده نو هغه ګډه دې شاته لاړه د یاده کوي مسله دا وړې خبرې نه دي چې زه پرېږده تېرېږي دې نو اوس ورسره څه کړي زه پرېږده والا خبرې نه دي یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې نه دا څاروی خو تېرېږي نه منع کېږي نو چې نه منع کېږي نو هغه ترې مخکې شو دیوال سره ولګېدو چې دیوال سره ولګېدو هغه ترې شاته څاروی ترې شاته والله اعلم دا قیمتي بیان د شیخ صاحب چې تاسو واوریدلو د الله سبحانه وتعالى نو امید کو چې ان شاء الله په دې به تاسو عمل وکړئ شان قیمتي بیانات لپاره زمونږ دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله